ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان زرګونه وسلوال فعال دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د مهال تر ټولو لویه بهرنۍ ترهګره ډله د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د پاکستاني طالبانو وسلوال لا هم د خپلواکې ډلې په توګه فعالیت کوي او له افغان طالبانو سره د یوځای کېدو په پار له هیڅ ډول فشار سره نه دي مخامخ. امنیت شورا د مای په 26مه په خپل 22 مخیز راپور کې اټکل کړی چې د ټي ټي پی له 3 تر 4 زره پورې وسلوال د افغانستان او پاکستان د ګډ پولې شاوخوا فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د خبره نه مني. د دوی ویندوی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د پاکستاني طالبانو هیڅ کس په افغانستان کې نشته. موږ د ژمنه هم کړې چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نشي. د دې لپاره چې موږ سیمه کې د سولې غوښتونکو یو نو څو ځله مو د پاکستاني طالبانو او د هغوی د حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک مشري د مهال د مفتي نورولي مقصود پر غاړه دی. مقصود څه موده وړاندې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان د طالبانو له هیڅ ډول مقاومت یا مخالفت سره نه دی مخامخ. د پاکستاني طالبانو تحریک له پخوانیو جلا شویو 12 ډلو نه جوړ دی چې د امنیت شورا په وینا دغه جلا شوې ډلې د 2000 او 2020 کلونو ترمنځ موده کې سره یوځای شوې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستاني طالبانو په پاکستان کې خپل بریدونه ډېر کړي او دغې ډلې په 13 مارچ میاشت کې په سرلاني عملیات هم اعلان کړل. د پاکستان حکومت هم د اپریل په 18مه په یوه رسمي اعلامیه کې د افغانستان له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد جدي اقدامات وکړي او ادعا یې وکړه چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان خونړۍ حملې ترسره کوي. د طالبانو حکومت د 2 اونۍ وړاندې وویل چې کابل کې د تحریک طالبان او پاکستاني حکومت ترمنځ د خبرو کوربه‌توب کوي، هغه خبره چې لنډمهاله اوربند پکې لاسلیک شو. د راپورونو له مخې په افغانستان کې لا هم د پاکستاني طالبانو د تحریک او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.